او زمونږ د علماء دیوبند په خپل منځ کې چې کومه مسله روانه ده لکه په تیره جمعه باندې زمونږ مولانا منظور مینګل صاحب حفظه الله هغه چې کوم لال مسجد والا صرف په هغې کې غونډ د جمعې بیان یې کړی تقریبا 50 منټ بیان دی او په 50 منټو کې صرف داغه د بیان نه 10 یا 12 سکند کلیپ دا ته بس خلکو روچت کړي صرف د دې لپاره چې چونکې دا مسله ګرمه ده د لال مسجد په باره کې خبره کړې ده چې اوس ډیر مولیان داسې دي چې هغه د لال مسجد د غواکین انکاری دي او انکار دې کوي نو هغه مسله روچت کړي نو بیا ظاهري خبره ده چې دا خو ډایرک په جامعۃ الرشید والا باندې مسله راغله نو بیا د هغې په دغه کې د هغې کسان چې څومره وو هغې جوابونه کول حتی چې مفتي طارق مسعود صاحب هم د هغې جواب کړی دی او باقاعده د مولانا منظور مینګل صاحب نه 2-3 سوالونه کړي دي چې یاره دې کې خو لومبنۍ خبره دا ده چې تا په مفتي عبدالرحیم صاحب او په ما باندې دا الزام لګولی دی چې یاره دی مکمل چې دی نو دا انکار کړی دی چې په لال مسجد کې اړوسه شوي دي نو دا الزام دی ځکه چې په لال مسجد کې خو د مولانا عبدالعزیز صاحب والده او د هغې بچي او دا خو ټول پکې شهیدان شوي وو که نه وی دا خو په مونږ الزام لګولی دی دویمه خبره دویم سوال یې دا کړی چې ټیک د تاسو وایې چې طالبات پکې شهیدانې شوي دي نو د هغې هغه ثبوتونه مونږ ته وښایې نو بیا د هغې په باره کې هم چې دی نو دا دی په دې باره کې چې کشران په دې مشرانو باندې رد وکړي نو بیا د هغه جامعۃ الرشید چې لاندې څومره واړه مولیان دي نو هغې ټولو بیا په مولانا منظور مینګل صاحب باندې په سوشل میډیا باندې په لیکلو او په یو څو په بل څه باندې ښه پوره رد کړی دی او د هغه خلاف یې پوره کمپین چلولی دی نو دی اوس چې کوم دی نو مولانا منظور مینګل صاحب غټ سړی دی او صرف دا 10-12 منټ کلیپ چې دی دا ته د دې ټول بیان نه راخلی او په هغې باندې بیا ته داسې خبرې کوې نو به هر حال لا ټوله خبره دې ځای له بیا راځي چې نه د مولانا منظور مینګل صاحب دې خبرې ته ضرورت و نه د دې نورو علماو دې خبرو ته ضرورت و نه به تاسو خلکو له جوابونه ورکول او مفتی طارق مسعود صاحب پکې دا ویلي دي چې تقریبا ما چې د مفتی عبدالرحیم صاحب د کله د طرفداري شروع کړې ده نو وی زما خپل چې کم فالورز دي په سوشل میډیا باندې 99% هغه زما خلاف شوي دي نو د دې دا نوبت ولې راغی دا صرف د دغه یوې خبرې نه چې 18 کاله بعد د دې مسلې د اوچتولو څه ضرورت و 18 کاله یو هلک چې دی هغه ټایم کې ایله پیدا شوی دی او هغه اوس مکمل داسې وخت کې د نوجوان دی هغه ته دا خبره ورسېده هغه د هغه په ذهن کې مشکوکه شوه یو ماشوم هغه ټایم کې د 1 کال 2 کال هغه د 20 کالو د دې وخت کې هغه داسې وخت کې دی چې په دنیا کې به ګرځي په علاقه کې به ګرځي د هغه ذهن کې هم تا دا خبره مشکوک کړه د دې خبرې د سره ضرورت نو بیا دا تل چې کوم ده دا یو شان ساتل پکار دي که یو طرف ته په دې باندې اعتراض وشو که غټ سړی دی مولانا منظور مینګل صاحب حفظه الله هغه پې هسې خبره وکړه 12 سکنډه یا 10 سکنډ نو د هغې دې ټولو جوابونه ورکړه